نویشتم حکم الله پاک په دې آیت مبارک کې بیانوي او دا حکم په دې باره کې دی کله چې یو ښځې ته به طلاق ورکړي د جاهلیت په زمانه کې نو بیا دوه رواجه په دې خلکو کې موجود وو. یو دا و چې هغه سړي به د خپله طلاقه سوې ښځه نه پرېښوله چې د بل چا سره نکاح وکړي، بل چا ته به یې نه ور پرېښوله چې نکاح ورسره وکړي. یو رواج په هغو کې دا موجود و. بل رواج دا موجود و چې کله به یو سړي یو ښځه طلاقه کړله او تر طلاق وروسته عده به تېره شوله، وروسته به بیا اراده وکړه چې سوله سره وکړي او سره بیا نکاح وکړي، نو بیا به د هغې ښځې خپلوانو نه پرېښول چې نکاح بېرته سره وکړي. داسې واقعه د نبي علیه السلام په زمانه کې هم پیښه شوه. معقل ابن یسار رضی الله عنه یو صحابي و، د خور یو چا ته په نکاح ورکړې وه، هغه سړي طلاقه کړله، تر طلاق وروسته چې عده یې پوره شوله بیا هغه سړي اراده وکړله چې د دې ښځې سره بېرته نکاح وکړي. نو معقل ابن یسار ته مرکه ور واستوله. د معقل ابن یسار د خور هم خوښه وه چې بېرته نکاح ورسره وکړي، خو لیکن معقل ابن یسار رضی الله عنه ورته وویل چې قسم په الله چې هېڅکله به یې زه نکاح ته پرې نه ږدم، ما تا ته خور درکړله او تا یې دا عزت وکړي چې طلاق دې ورکړي او اوس بیا غواړې چې نکاح ورسره وکړې، نو هېڅکله زه دا نکاح نه پرېږدم. داسې واقعه د جابر ابن عبدالله هم یو خپلوانه ښځه وه، د هغې هم داسې واقعه وه. نو الله پاک د آیت نازل کړي چې داسې مه کوئ، بلکې کله چې ښځې طلاقې شولې نو تر هغه وروسته که د مخکیني خاوند سره نکاح غواړي هم یې مه منع کوئ او که د بل خاوند سره هم نو مه یې منع کوئ. نو صحابه کرام خو د الله پاک او د الله د پیغمبر حکم ته تسلیم و تابعدار و. نو معقل ابن یسار خپله راغی نبي علیه السلام ته او ویې ویل چې زه د خپلې خور نکاح بېرته دا سړي سره تړم. واذا طلقتم النساء، کله چې تاسې طلاقې کړلې ښځې، فبلغنه نو ورسېدلې دا ښځې اجلهن و خپلې هغه عدې ته، یعنې خپله عده یې پوره کړله، خپلې نیټې ته عده چې وه هغه یې پوره کړه. فلا تعضلوهن، نو مه منع کوئ دې ښځو لره ان ینکحن ازواجهن، چې نکاح وکړي د خپلو خاوندانو سره چې هغه یا مخکیني خاوندان دي او یا که نوي خاوندان یې هم د دې څه یې مه منع کوئ. حکم د آیت عام دی، دواړو صورتو ته شامل دی. اذا تراضوا، کله چې راضي شول دوی دواړه، کله چې راضي شول دوی بینهم په خپل مابینځ کې بالمعروف په جایزه طریقه سره. اذا تراضوا ته یو دا مسله معلومیږي چې د ښځې او خاوند چې ښځه هم غټه وي د دوی رضامندي دا ضروري ده په نکاح کې. بینهم بالمعروف، مابینځ خپل کې بالمعروف په جایزه طریقه سره. د دې څه دا معلومیږي چې که چیرې یو داسې نکاح باندې راضي شول چې هغه نکاح صحیح نه وه، نکاح جایزه طریقه نه وه، او یا یو داسې کیسه پکښې وه چې مثال د غیر کف سره د داسې چا سره نکاح د ښځې کوله چې هغه د دوی سیال نه و او د کورنۍ دپاره د شرم سبب ګرځېدی، نو داسې نکاح ته یې هم منع کولی شي. او یا یې مهر داسې کم و چې هغه مهر کې هم د دوی بېعزتي کېدله، نو په دې کې هم منع کولی شي. اذا تراضوا، کله چې راضي شول دوی بینهم په خپل مابینځ کې بالمعروف په جایزه طریقه سره. ذلک یعظ به، دغه حکم چې دی. اوس دا خو رواج و د جاهلیت په زمانه کې چې ښځه بېرته خپل خاوند ته هم نه ور پرېښوله او هغه خاوند به هم بل چا ته د نکاح دپاره نه ور پرېښوله. نو د رواج بدلول خو ډېر سخت دی خلکو ته، رواج باندې خلک ډېر کلک ولاړې. نو اوس الله پاک ځکه په تاکید سره امر کوي چې دا حکم عملي کوي. ذالک، دغه حکم یعظ به، نصیحت کېږي په دغه حکم سره من واغه چاته کان منکم چې وي ستاسې څخه یؤمن بالله، ایمان راوړي په الله سره، والیوم الاخر، او په ورځ وروستنۍ سره، چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري. دا حکم دغه چا دپاره دی، یعنې څوک چې دا حکم نه عملي کوي نو د هغه په ایمان کې نقصان دی. ذالکم ازکا لکم، دا ترغیب ورکوي الله پاک. دغه حکم ازکا لکم ډېر پاک ساتونکی دی تاسې لره د بدنامۍ څخه.
واطهر او ډېر پاک ساتونکی دی تاسې لره د بدکارۍ څخه. ازکا لکم ډېر پاک ساتونکی دی د بدنامۍ څخه، چې یعنې نکاح وسي نو بیا به د بدنامۍ خطره نه وي. واطهر ډېر پاک ساتونکی دی د بدکارۍ څخه، چې د بدکارۍ د کېدلو خطره به نه وي چې کله دا احکامات عملي کوي. والله یعلم، الله پاک پوهېږي، وانتم لا تعلمون، او تاسې نه پوهېږئ. الله پوهېږي په دې حکم کې د الله حکمتونه شته او ستاسې فایدې شته، نو ځکه یې عملي کوي. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، دا 13 حکم دی په دې صورت مبارک کې. په دې کې اولاد ته د شیدو ورکولو مسله بیان کړې ده. د طلاق وروسته، بلکې د طلاق د مسلو په مابینځ کې اولاد ته د شیدو ورکولو خبره ذکر کړله. د دې وجه دا ده اکثره وخت طلاق چې وشي نو کوچني اولادونه ولري، په دې وخت کې دا خطره وي چې هغه کوچنیانو تربیه دې په صحیح طریقه ونه شي او د هغو د شیدو ورکولو ترتیب کې دې خرابي راشي. نو ځکه الله پاک په دې مابینځ کې د کوچنیانو ته د شیدو ورکولو مسله بیان کړې ده. مسله یې دا بیان کړې ده چې میندو باندې دا لازمه ده چې خپل اولاد ته به 2 فره کاله شیدې ورکوي. 2 کاله شیدې ورکول دا به میندې کوي. خو لیکن دا 2 کاله هم پوره کول هم ضروري نه دي. څوک چې غواړي چې د ټوله موده د شیدو ورکولو پوره کړي نو د هغه دپاره 2 کاله دي، یعنې 2 کاله اخري اندازه ده. کم که څوک کله راضي شي مور و پلار یې نو هم یې د شیدو څه پرې کولی شي. والوالداتو میندې چې دي یرضعنه شیدې به ورکوي اولادهن خپل اولاد ته حولین کاملین 2 فره کاله. لمن اراده دا حکم دی د پاره دا چا چې هغه اراده لري ان یتم الرضاعه چې پوره کړي هغه موده د شیدو ورکولو، نو پوره موده 2 کاله ده. شیدې ورکول دا په د مور یې کله چې د سړي په نکاح کې وي په دې وخت کې شیدې ورکول په دې مور یې لازم دی، واجب دی چې شیدې به ورکوي. خو په خاوند باندې بیا نفقه لازمه ده د دې ښځې، نو ځکه په دې باندې اولاد ته شیدې ورکول واجب دی. او که چیرې داسې چې طلاقه سوله نو د عدې په زمانه کې هم به شیدې ورکوي، بیا په دې وخت کې هم خاوند باندې نفقه لازمه وي. او که عده تېره سوله تر عدې وروسته بیا ورباندې لازمه نه ده، بیا دا کولی شي چې تر عدې وروسته مزدوري وغواړي د اولاد ته د شیدو ورکولو د وجې. د نکاح په وخت کې مزدوري نشي غوښتلی، وروسته بیا مزدوري هم غوښتلی شي. خو که چیرې داسې و چې یو کوچنی داسې و چې د خپل مور ماشې وه د بل چا شیدې نه خوړلې، نو بیا دا ښځه په دې وخت کې هم مجبورولی شي. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد یتم الرضاعه. روح المعانی دلته لیکلی دی چې د 2 کالو مقصد دا دی چې یعنې په دې 2 کالو کې حرمت هم ثابتېږي. که یو کوچني ته تر 2 کاله عمر کم وي د بلې زنانه شیدې ورکړي نو د هغې زوی ګرځي او حرمت د رضاعت ثابتېږي، او تر 2 کالو اخوا ته حرمت د رضاعت نه ثابتېږي. او تر 2 کالو اخوا ته شیدې ورکول چې څنګه دي، په دې کې د جمهور علماو چې صاحبین هم پکښې د امام ابو یوسف او امام محمد رحمت الله علیهما، دوی وایي چې تر 2 کالو اخوا ته شیدې نشي ورکولی. او امام صاحب رحمت الله علیه یو قول دا دی چې تر 2.5 کالو پورې هم شیدې ورکولی شي که چیرې د کوچني دپاره مصلحت او فایده وه. خو لیکن مسله دا ده چې په دغه وخت کې بیا حرمت د رضاعت نه ثابتېږي. که کوچنی کمزوری و نور خوراک یې نه سوی کولی نو تر 2.5 کالو پورې هم شیدې که ورکړي پروا نه لري. خو تر 2.5 کالو اخوا ته بالاتفاق شیدې ورکول ورته حرام دي. خو په دې کې بیا فقهاو لیکلي دي، علامه ابن الهمام رحمه الله فتح القدیر کې لیکلي دي چې الاصح قولهما وهو مختار الطحاوي، چې صحیح قول په دې کې د صاحبینو دی، یعنې 2 کاله رضاعت دا قول مفتابع دی. نورو فقهاو هم فتوا د صاحبینو په قول ورکړې ده. وعلى المولود له، پر پلار باندې، وعلى المولود پر هغه چا چې اولاد والا دی، مولود چې اولاد پیدا شوی دی له د ده دپاره، چې د اولاد والا دی مراد پلار دی.
پر ده باندې لازم دی رزقهن روزي د دغه زنانهو چې دا شیدې ورکوي اولاد ته وکسوتهن او جامه د دې زنانهو دا هم لازمه ده بالمعروف مطابق د رواج او د عرف سره موافق د عرف او د رواج سره داسې خوراک او جامه به ورکوي په ښه طریقه سره دا به ورکوي وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن لا تکلف نفس تکلیف به نه ورکول کېږي او نفس ته الا وسعها مګر په اندازه د طاقت د دې نفس یعنی دا بد نه کوي چې هغه سړی مسکین او دا ښځه ډېره نفقه ځینې غواړي یا ډېره جامه ځینې غواړي بلکې د وس مطابق به تکلیف ورکول کېږي وعلى المولود له رزقهن مولود له کې اشاره دې خبرې ته هم وکړله چې اولاد د پلاره ثابتېږي د مور څخه اولاد نه ثابتېږي صرف د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها دا خصوصیت دی د نبی علیه السلام دا خصوصیت دی چې د لور د خوا څخه هم نسب ثابتېږي فاطمه رضی الله عنها دا خصوصیت لري چې د اولاد د نسب دې ته ګرځي او د نبی علیه السلام اولاد ګرځي دا یو خصوصیت د استثناء ده نور چې د نورو خلکو اولاد نسب د پلار ثابتېږي وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف به نه ورکول کېږي او نفس ته مګر مطابق د طاقت ته دی نفس لا تضار والدة بیرته د لا تکلف نفس الا وسعها اوس تفسیر بیانوي څنګه تکلیف به نه ورکول کېږي لا تضار ضرر به نه ورکول کېږي والدتون یوې مور ته بولدها په سبب سره د اولاد د دې چې اولاد یې د اولاد د وجې یعنی مثال که دې ښځې عذر لری او شیدې نه سوی ورکولی او کوچنۍ مریضي یې لرله او بیا هم څوک راولاړ شي مجبوروي یې چې یا خامخا به شیدې ورکوې نو دا به نه کېږي ولا مولود له او نه به پلار ته تکلیف ورکول کېږي بولدې په سبب سره د اولاد ده یعنی چې پلار یې مسکین دی او مور یې چې طلاقه سوي په دا وخت کې مور یې کولی شي چې شیدې ورکړي او بیا هم شیدې نه ورکوي یا مزدوري غواړي یا د پلار مجبوروي چې بل څوک په مزدورۍ سره ورته ونیسي نو دا ضرر به یې پلار ته هم نه ورکول کېږي وعلى الوارث پر میراث وړونکي باندې هم مثل ذلک په شان د دې حکم دی وارث دا صورت دی چې پلار مړ سو او دا کوچنی پاته دی نو کم څوک چې ده ته نږدې په قرابت کې او د ده میراث وړي محرمې وي نو هغه به یې ساتنه کوي نو په دې کې هم دا حکم دی چې د وارث د طاقت مطابق به بوج ورباندې اچول کېږي داسې به نه وي چې د هغه د وسه نه وي پوره او داسې بوج ورباندې کېښول شي فإن اراده فصالا دا بله مسله ده که تر 2 کلو مخکې څوک کوچنی د شیدو څه پرې کوي نو هم روا ده فإن اراده که چیرې اراده وکړله دوی دواړو مور و پلار فصالا د جلا کولو د دې زوی عن تراضین د رضامندۍ وروسته منهما چې د دوی دواړو د طرفه رضامندي وه وتشاورین او تر مشورې کولو وروسته نو فلا جناح علیهما ګناه نشته پر دوی دواړو باندې تر 2 کالو کمه موده کې که د شیدو څپرې کې هم روا دی وین اردتم که چیرې تاسې دا بل صورت دی که چیرې مور شیدې نه ورکولې او طلاقه سوې وه یا مور نه سوی ورکولی او څوک راولاړ شي بله پردۍ ښځې ته دا کوچنی ورکړي چې په مزدورۍ یې ساته او شیدې ورکوه نو دا هم روا ده خو شرط دا دی کومه مزدوري چې ورسره مقرره سوله هغه مزدوري به ورکوي وین اردتم که چیرې تاسې اراده ولرله دا ان تسترضعو چې تاسې طلب د شیدو ورکولو وکړئ د بلې دایې څخه اولادکم خپل اولاد ته نو فلا جناح علیکم ګناه نشته پر تاسې باندې اذا سلمتم کله چې تاسې ور وسپارئ ما اتیتم هغه شی چې تاسې یې ورکوئ اتیتم مراد دلته دا دی چې کوم شی مقرر کړی چې ورکوئ بالمعروف په ښه طریقه سره اتیتم په خپله معنا د فعل ماضي نه دی هغه شی چې تاسې یې ورکوئ بالمعروف په ښه طریقه سره دا معنا ده واتقوا الله وبېرېږئ د الله څخه د دې احکاماتو مخالفت مه کوئ واعلموا پوسئ ان الله یقینا الله چې دی بما تعملون په هغه کارو چې تاسې یې کوئ بصیر لیدونکی دی که مو د دې احکامو مخالفت وکړئ نو الله مو ویني بیا به سزا درکړي والذین یتوفون منکم دا یو 13 حکم دی
په دې صورت مبارک کې په دې کې مسله دا ده چې یو سړی مړ سو ښځه یې پاته سوله نو د دې عدت څونه وخت به دا انتظار کوي عده یې بیانوي دا د هغې زنانې عده په دې آیت کې بیانوي چې د اولاد والا نه وي که د اولاد والا وه نو چې اولاد یې پیدا سو بس عده یې ختمه سوله بیا دا کولی شي چې نکاح د بل چا سره وکړي که اولاد په داسې وخت کې پیدا سو چې هغه مړی یې پټ کړی لا نه دی د دې اولاد پیدا سو هم یې عده ختمه ده او که چیرې داسې و چې یو کال وځنډېده مثال په طور 6 میاشتې یا 7 میاشتې وځنډېدی نو هم به یې عده د هغو نه اوږده دلته د هغې زنانه حکم دی کومه چې د اولاد والا نه ده نو د دې دپاره دا حکم دی چې 4 میاشتې او 10 شپې به انتظار کوي دا یې عده ده په دې زمانه کې دا د خپله کوره چې ځي یو خواته نو بل ځای شپه نشي کولی شپې ته بل ځای نشي پاته کېدلی والذین یتوفون منکم 110 ورځې کېږي او په دې کې بیا حکم دا دی خصوصي او خاص مسله دا ده که چیرې دا سړی د میاشتې په اول تاریخ باندې مړ سو د میاشتې اوله ورځ وه دا سړی مړ سو نو بیا به حساب په میاشتو سره وي یعنې میاشت چې 3 میاشتې او 10 ورځې تېرې سولې که میاشتې د 29 ورځو وې هم صحیح ده بس د 29 ورځو به حسابل کېږي خو چې میاشتې پوره سولې بس ټیک دی او که چیرې داسې و چې د میاشتې اول تاریخ 9 ورځې تېرې سوی وې په دې وخت کې مړ سو نو بیا به 10 ورځې هره میاشت حسابل کېږي که میاشت د 29 ورځو وي هم بیا به هم 10 ورځې پوره حسابل کېږي 110 ورځې به پوره کوي والذین کسان یتوفون چې مړه کېږي منکم ستاسې څخه ویذرون او دوی پرېږدي ازواجن ښځې یتربصن دوی به انتظار کوي دا ښځې بانفسهن په خپلو ځانو سره 4 اشهر 4 میاشتې و 10 او 10 ورځې په دې میاشتو کې سینګار به هم نشي کولی دا ښځې به سینګار نه کوي او شپه به هم بل ځای نه تېروي فاذا بلغنا اجلهن نکاح هم نشي کولی په دې وخت کې کله چې ورسېدلې دا ښځې د کونډیانو باره کې اوس بل حکم بیانوي الله پاک چې دا عده یې پوره سوله نو دا کونډه ښځه بیا اختیار لري هر ځای نکاح کولی شي د جاهلیت په زمانه کې دا رواج و چې کونډه به یې نه پرېښوله بل ځای نکاح ته او یا به یې دا کول پیسې به یې ډېرې ورباندې اخیستلې کوم ځای به چې رضا د ښځې وه هغه ځای ته یې نه پرېښوله که په اوس زمانه کې هم خلکو کې دا جاهلیت موجود دی چې کونډه وي هغه د خپله کوره نه پرېږدي که چیرې په کور کې نه راځي نو د هغسې به کښېني ټول عمر خو لیکن دوی خپل جاهلي رواج نه پرېږدي فاذا بلغنا کله چې ورسېدلې دا ښځې اجلهن و خپلې عدې ته یعنې عده یې پوره سوله فلا جناح علیکم ګناه نشته پر تاسې باندې فیما په هغه څه کې فعلنه چې وکړي دا ښځې فی انفسهن په باره د خپل ځان کې بالمعروف په جایزه طریقه یعنې په جایزه طریقه نکاح چې وکړي په دې کې ستاسې ګناه نشته بس صحیح ده دا نکاح والله الله چې دی بما تعملون ځکه کونډه ښځه اختیار لري په هغه څه چې تاسې کوئ خبیر خبرداره دی ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء په دې کې بل حکم بیانوي دا مسله دا ده که چیرې یو ښځه په عده کې ده نو په دې وخت کې الله پاک فرمایي چې 2 شیان ناروا دي او 2 کارونه روا دي د عدې په زمانه کې 2 کارونه چې روا دي هغه ده که یو څوک راسي په اشاره کې دا ښځې ته ووایي چې داسې اشاره ورته وکړي چې مطلب زما زړه غواړي چې ستا سره نکاح وکړم یعنې اشاره په دې طرز ورته کوي چې زما اراده ده چې یو ځای نکاح وکړم چې داسې مناسب ځای را پیدا شي اشارتن به اشاره ورته وکړي دا روا ده او دا هم روا ده چې یو ښځه په عده کې ده او بل چا په زړه کې دی چې عده یې پوره سوله بیا به زه نکاح ورسره کوم دا 2 کار روا دي خو دا ناروا ده چې هغه ښځې ته ووایي صراحتاً چې ما او تا بیا نکاح سره کوو دا کار هم ناروا دی چې وعده ورسره وکړي د نکاح او دا هم ناروا دی چې د عدې په زمانه کې نکاح وتړي ولا جناح علیکم ګناه نشته پر تاسې باندې فیما په هغه لفظ کې عرضتم چې تاسې اشاره کوئ کړې وي به په هغه لفظ سره من خطبة النساء د غوښتلو څخه د زنانه خطبه هغه د ښځې مرکې او غوښتلو ته وایي
د غوښتلو څخه د زنانه او اکننتم یا تاسې پټه ساتلې وي او خبره فی انفسکم په خپلو ځانو کې په خپلو زړو کې نو دا ګناه نه ده. علم الله پوه دی الله انکم یقینا تاسې چې یاست ستذکرونهن ژر دې وریاده به کوي دا خبره دوی ته چې عیده یې پوره سوه دا خو به وریاد کوي خو اوس هم الله خبر دی خو ولکن لا تواعدوهن وعده مه کوئ د دې زنانو سره سرا په پټه سره الا ان تقولو مګر دا چې تاسې ووایاست قولا وینا معروفا جایزه وینا جایزه او ښه وینا چې هغه اشاره ده د اشارې وینا خو ولا تعظمو مه کلکوئ عقدة النکاح غوټه د نکاح یعنې نکاح مه تړئ حتی یبلغ الکتاب تر دې چې ورسېږي هغه عده مقرره کتاب هغه مقرره عدې ته وایي اجله و خپل پای ته اجله و خپل پای او انتها ته واعلمو پوه سئ نو تر هغه مخکې نکاح مه تړئ واعلمو پوه سئ ان الله یقینا الله چې دی یعلمو پوهېږي ما فی انفسکم په هغه څه چې ستاسې په زړونو کې دي نو فاحذروه وبېرېږئ د الله څخه یعنې د الله د احکامو مخالفت مه کوئ که مخالفت وکړئ هېڅ شی مو نه دي ځینې پټ واعلمو پوه سئ ان الله یقینا الله چې دی غفور بخښنه کوونکی دی بخښنه انسانانو ته کوي حلیم صبرناک دی دستي چې نه رانیسي دا فکر ونه کوي چې الله قدرت نه لري یا عذاب نه راکوي بلکې دا په دې وجه چې الله صبرناک دی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء په دې آیتونو کې الله پاک یو بل حکم بیانوي دا د طلاق شوو ښځو په باره کې بله مسله ده مسله دا ده که چیرې یو څوک راولاړ سي د یو ښځې سره نکاح وکړله او مهر یې مقرر کوي خو تر یو ځای کېدلو مخکې یې دا ښځه طلاقه کړله نو په دې صورت کې حکم الله پاک په دې ځای کې بیان کړی دی مهر مقرر سوی نه دی مهر نه دی مقرر سوی نکاح صرف وتړل سوله او نکاح وتړل سوه او سره یو ځای سوی نه دی تر دې مخکې یې طلاقه کړله نو دا طلاق هم صحیح دی خو په دې کې حکم دا دی چې په دې خاوند دا ضروري ده چې یو شی سامان به دې ښځې ته ورکوي او رخصتوي بیا سامان هغه د مالداره سړي د خپل وس مطابق سامان دی او د مسکین سړي د خپل وس مطابق هغه کم از کم یوه جوړه کالي دي جامه یوه جوړه او پوړنی او پیزار او بوټونه او دا شیان دا به ورته کوي او بیا به یې رخصتوي لا جناح علیکم ګناه نشته پر تاسې باندې ان طلقتم النساء که چیرې تاسې طلاق کړلې زنانه ما لم تمسوهن تر څو چې نه یاست رسېدلي تاسې و دغه زنانه ته نه یاست رسېدلي دې زنانه ته او تفرضو لهن یمنۍ مقرر کړی دوی لره فریضة مهر فریضه مهر ته وایي نه یې مقرر کړی دوی لره فریضة مهر نو بیا دا ګناه نه لري چې طلاق یې مقرر یعنې اگر چې مهر مو نه دی مقرر کړی مهر وروسته مقرر کېدی شي ومتعوهن سامان ورکوي دوی ته فایده ورکوي دوی ته علی الموسع پر مالداره سړي لازم دی قدره اندازه د وسته ده وعلى المقتر پر مسکین سړي غریب سړي لازم دی قدره په اندازه د وسته ده دا مطابق قولم دی چې د ښځې او د خاوند په باره کې اعتبار د خاوند و مالدارۍ او مسکینۍ ته شته د ښځې مسکینۍ او مالدارۍ ته اعتبار نشته خاوند به هغسې نفقه ورکوي څنګه چې د ده حالت یې متان فایده ورکول دی بالمعروف په ښه طریقه سره چې هغه یو جوړه کالي دی کم از کم حقا دا لازم دی دغه فایده ورکول علی المحسنین پر نیکي کوونکو خلکو باندې لازم خو پر ټولو دی خو په دې کې ترغیب الله ورکوي چې تاسې د ځانو څه نیکان جوړ کړي او دغه حکم عملي کړي د دغه صورت چې ښځې ته طلاق ورکړي مخکې تر یو ځای کېدلو بل صورت یې دا دی چې مهر یې مقرر کړي یو ځای سوی نه دی ورسره په دې وخت کې یې ښځې ته طلاق ورکړي چې مهر مقرر شو او تر یو ځای کېدو مخکې طلاق نو د دې صورت حکم دا دی چې نیم مهر به دا ښځې ته ورکوي نیم مهر به ښځې ته ورکوي او نیم مهر هغه ور معافیږي خو لیکن که چیرې داسې وکړي چې مهر یې ټوله ورکړی دی او دا خاوند بیا خو نیم مهر بیرته ځینې وړی سي که ور پرېږدي نو دا د خاوند یوه نیکي ده او که ښځه دا وکړي
چې خپل حق مهر هم ورپرېږدي ټوله معاف کړي، نو دا هم د ده لخوا یو احسان او نیکي ده. وإن طلقتموهن که چیرې طلاق کړلې تاسې دا ښځې من قبل ان تمسوهن مخکې تر دې چې تاسې ورورسېږئ دوی ته، یعنې ورسره یو ځای سوي نه یاست. وقد فرضتم په داسې حال کې چې تاسې مقرر کړی دی لهن د دې زنانو دپاره فریضة مهر، نو فنصف ما فرضتم نو لازم دی نیمای د هغه مهر فرضتم چې تاسې مقرر کړی دی. الا ان یعفونه مګر دا چې عفو وکړي دا ښځې بیا هغه نیمه هم نشته. او یعفو الذي یعفو وکړي هغه سړی بیده چې په لاس کې ده عقدة النکاح غوټه د نکاح ده، یعنی خاوند که خپل نیم حق هم ورپرېږدي نیم مهر، نو په دې صورت کې خو بیا بهتره ده. وان تعفو الله پاک ترغیب ورکوي معافۍ ته. وان تعفو چې تاسې معافي وکړئ یو بل ته اقربو دا ډېره نږدې ده للتقوا او پرهیزګارۍ ته. معافي کول دا بهتره خبره ده او دا تقوا ته نږدې ده. په دې کې یو بل صورت دا دی چې که چیرې مهر مقرر شوی او خاوندو سره یو ځای سي، نو په دې صورت کې چې بیا وروسته طلاق ورکړي، نو په دې صورت کې ټوله مهر د ښځې کېږي، نیسي ځینې اخیستلی. تر یو ځای کېدو وروسته چې مهر مقرر دی، نو بیا ټوله مهر د ښځې لازم دی او نیسي ځینې اخیستلی. څلورم صورت دا هم دی که چیرې یو ښځې سره نکاح چا وکړله او مهر یې نه دی مقرر کړی، وایي مهر به وروسته مقرر کړو، ورسره یو ځای سو، تر یو ځای کېدو وروسته یې طلاق ورکوي، مهر مقرر نه دی، نو په دې صورت کې بیا مهر مثل لازم دی. مهر مثل دې ته وایي د دې ښځې د قوم ښځې چې په کم مهر باندې نکاح یې سوي د نورو ښځو هغو نه مهر لازم دی چې دا ښځې ته به یې ورکوي. دا څلور مسلې دي په دې باره کې. دوه دلته قرآن کریم کې ذکر دی او دوه په دې ځای کې نه دي ذکر. وان تعفو اقرب للتقوى او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. د دې څه دا مسله معلومیږي یا عفو کې هغه څوک چې د هغه په لاس کې یعنې په اختیار کې دا عقدة النکاح غوټه د نکاح. د دې څه دا مسله صراحتا معلومیږي چې طلاق دا د سړي په اختیار کې دی. غوټه د نکاح کې نکاح ختموي او کې ساتي. دا طلاق د سړي اختیار دی، ښځه دا اختیار نه لري. غربیانو اوس دا کړي دي چې ښځې ته هم د طلاق اختیار ورکړی دی. په اسلام کې دا حکم نه دی. ولا تنسوا الفضل بینکم، بل حکم دی الله پاک دغه د طلاق په حالت کې الله فرمایي مه یېروئ الفضل احسان او مهرباني کول بینکم خپل په مابینځ کې. رد دی د جاهلیت په زمانې په خلکو چې تر طلاق وروسته به یې بلکل دښمني سره کوله او داسې بد به یې سره راتلل لکه مدعا چې لکه بدي چې. نو الله فرمایي که طلاق د ضرورت په وجې رالی، نو بیا هم هغه احسان او نیکي مه یېروئ، احسان او نیکي بیا هم سره کوئ. ان الله یقینا الله چې دی بما تعملون په هغه څه چې تاسې یې کوئ بصیر لیدونکی دی. نو که د طلاق په حالت کې نافرماني وکړي بیا به سزا درکړي.